السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې سکرین چې تاسو ته څوک ښکاري دا باب محیث دی د ناسا د فضا څېړونکي ادارې او کارمند او فضا څېړونکی دی. دا د فضا په اړه وایي. دا فضا څېړونکی وایي چې موږ کله فضا ته وخېږو د فضا زموږ په سترګو باندې یو ډول اغېز او تاثیر لري او په دوامداره توګه موږ یو د بل د سترګو ارزیابي کوو. او دی وایي چې د سترګو د ارزیابۍ لپاره موږ مختلف ډوله ماشینونه والي لرو لکه د او سی ټي په شان. دی وایي چې فضا په اړه موږ ډېر معلومات ترلاسه کړل. کله چې فضا ته موږ وخېږو دا فضا چې ده زموږ په سترګو باندې یو ډول تاثیر لري. همدارنګه دی وایي چې موږ کله فضا ته وخېږو فضا کې کوم کائنات شتون لري دا یو ډول غولونکی او دوکه کوونکی موږ ته ښکاري. اوس 1400 کاله شاته ځو چې په قرآن کریم کې الله تعالی د دې په اړه فرمایلي دي. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. که موږ پر هغو د اسمان یا فضا دروازه پرانیستی وای او هغوی په رڼا ورځ پکې ختلی هم وای لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بیا به یې هم دا ویل چې زموږ سترګې غولول کېږي بلکې په موږ کوډ یا جادو شوی دی. د دې آیتونو څخه معلومیږي چې ساینسپوهانو ویلي کله چې موږ فضا ته وخېږو فضا زموږ په سترګو باندې اغېزه کوي. خو مګر 1400 کاله مخکې د دغې څېړنې په اړه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلي وو. قرآن کریم هغه معجزوي کتاب دی چې نه منونکي کافر یي پخپله بیا بیرته د هرې خبرې او هرې جملې تایید کوي او هره خبره او جمله یې حقیقت او حق مني. قرآن کریم هغه کتاب دی چې په هره کلمه کې کتابونه خبرې دي او په هره کلمه کې بلها رازونه پټ دي. که غواړئ د قرآن او ساینس په اړه د داسې ښکلو او دقیقو معلوماتو په اړه باخبره اوسئ نو عبدالرحیم حنازی د سره فالو کړئ او دغه ویډیو د سره لایک کړئ.